د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې له لوري په خوست رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دغه لوبو کې 12 لوبډلې برخه والي دي چې شپږ به یې په خوست کې او شپږ لوبډلې به یې ننګرهار کې د یو او بل پر وړاندې ولوبېږي. د کرکټ بورډ مسؤلینو په خبره چې په دغه لوبو کې د دوهمه درجه ولایتي لوبو غوره لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر نور لوبغاړي هم لوبېږي. د افغانستان کورنۍ کرکټ لومړی درجه میچونه چې په خوست او ننګرهار کې نن شروع کیږي. خوست کې البته چې نن افتتاح وشو او سبا ته په ننګرهار کې دویم پړاو شروع شي. ټوټل 12 ټیمونه دي چې شپږ ټیمونه په خوست کې او شپږ ټیمونه په ننګرهار کې دي. تقریبا یو ورځ وخت نیسي چې فاینل په 28 تاریخ په ننګرهار لوبغالي کې ترسره کیږي. په لومړی درجه ولایتي سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي دغه ډول لوبې د مخته تګ لپاره مهمې یادوي او له مسؤلینو د ورته نورو لوبو غوښتنه کوي. خوشحاله یم چې سږ کال مې اول کال د لومړي ځل لپاره زه په لومړۍ درجه ولایتي لوبې کې لوبېږم او په واقعیت هم دا ډېرې مهمه لوبې دي. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبو نه به موږ ځو مخته ځو ټریډ ته به ځو د ریډ بال کرکټ به هم کوو او لسټې وایټ بال کرکټ دا به هم کوو او د نو وروسته 19 پروسس د دغه لپاره یو ښه لاره ده د درې وړو فارمټو لپاره. کین ته زه لومړی ځل لپاره راغلی یم د دې ته ډېر زیات خوشحاله یم او دا سینیر پلیران نه سړی ډېر څه زده کولی شي. موږ سره خلیل دی، خلیل ما سره پاسبال یم، زه پاسبالر یم، خلیل ما سره ډېره خواري کوي. نو انشاءالله ډېر څه به ترې زده کوو. نه غواړو چې انشاءالله د افغانستان راتلونکي کې فرست کلاس لیسټې او ملي ټیم ته ځان ورسوو. دا زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. انشاءالله هڅه کوو چې ټول مطلب ښې لوبې کوم میچونه چې دي چې دا لا نور ډېر شي. همدارنګه کوم میدانونه چې هغه باید زیات شي او چې ماشاءالله ښه روان دي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري هر کال د مهالویش سره سم د انټر کلب دوهمه او لومړی درجه ولایتي سیالیو ترڅنګ درې ورځنۍ او لیسټ ای سیالۍ ترسره کیږي چې غوره لوبغاړي د افغانستان په سطحه بېلابېلو لوبډلو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کوي.